پیل د الله تعالی په خوږ او مهربانه نوم سره. په خلاصېدو شوه د زړه وینه حمزه، لا ډېر غمونه مېلمانه پاتې دي. زما ډېرو ښاغلو او اغلو دوستانو سلام او ښې چارې. د څه وخت راسې مې په زړه او ذهن کې یوه پوښتنه تیندکونه وهي چې زه یې د ځواب په لټه کې یم، او نن دغه پوښتنه له تاسو سره شریکوم او د هغې د ځواب د همکارۍ ته ستاسو سترګې په لار یم. زما پوښتنه دا نه ده چې آیا علم فرض دی که مباح، او دا پوښتنه هم نه کوم چې آیا د طب او د انجنیرۍ د علومو پراختیا د قیامت د رانږدېدو نښه ده، بلکې زما پوښتنه دا ده چې آیا ښځه یو ناقص العقله مخلوق دی؟ تاسو پوهیږئ چې د ملګرو ملتونو مؤسسه هر کال یو کلنی راپورټ ورکوي خپلو غړو هیوادونو ته چې شمېر یې 195 دی، او په هغې کې د هیوادونو د ښې حکومتدارۍ، د روڼتیا، صحت، تعلیم او امنیت په برخو کې یوه کټګوري یا یو معیارونه او ارزښتونه لري چې د هغې په حساب باندې سنجوي چې کوم ملک یا هیواد په دغه معیارونو باندې پوره دی. دا څلورم کال دی په مسلسل ډول باندې چې د فنلنډ هیواد د دغه کتار په لومړي سر کې راځي. دا ګلالۍ 36 کلنه مېرمن چې تاسو ګورئ، دا د هالیوډ او د بالیوډ د فلم لوبغاړې نه ده، بلکې دا سنا مرین نومیږي او د فنلنډ د هیواد ځوانه او تکړه او بریالۍ سیاستمداره او صدراعظمه ده. نو آیا دا به معقوله وي چې موږ او تاسو دغسې یو تکړه ښځې ته ناقص العقله ووایو؟ همدارنګې تېره میاشت د سعودي عربستان شاهي حکومت د حرمینو شریفیانو د اورګاډي په نوم باندې یوه لویه پروژه چې چین جوړه کړې ده، او دوی د مکې معظمې نه مدینې منورې ته او بیا بیرته د دغه دواړو حرمینو ترمنځ د میلیونونو حاجیانو او د عمره کوونکو د سفر سهولتونه برابروي. دغه یوه د هغه موټر چلوونکو یا د اورګاډي د چلوونکو څخه ده چې تېره میاشت دغه وظیفې ته ګمارل شوې ده. نو آیا دا به هم انصاف وي چې موږ دغه 22 ځوانو تکړه او مسلکي انجینرانو ته موږ ناقصات العقل ورته ووایو؟ لکه چې ټول په جریان کې یاستو، تقریبا 3.5 کاله وړاندې د چین په ووهان کې د کورونا یا د کووډ 19 وایرس اثر راپورته کړ، او ډېر زر د نړۍ د یو سر نه بل سر ته یې دغه وژونکې وبا خپره شوه. په همدغسې یو زبېښلي او ډېر خطرناک چاپېریال کې په جرمني کې یو ترک نژادي مسلمان پروفیسر اوګور شاهین او د هغه میرمن اوزلم تورچي په ډېر لږ وخت کې وکولی شول چې د فایزر د کمپنۍ دپاره د هغې ضد واکسین جوړ کړي. له نیکه مرغه ما هم دغه 3 وړه واکسین چې کړي د همدغې میرمنې او د هغې د میړه د لابراتوار او یا د هغوی د اختراع له برکته دي. نو زه به په کوم ضمیر او زړه باندې دغسې یوې بهادرې او مسلکي ښځې ته ناقص العقله ووایم؟ ټول خلک فکر کوي او رښتیا هم دي چې په نړۍ کې 2 پوهنتونونه د پیرنګیانو اکسفورډ او په امریکا کې هاروارډ د دنیا دواړه ډېر معتبر پوهنتونونه دي چې شک نشته، خو ډېر لږ خلک خبر دي چې لومړنی پوهنتون په نړۍ کې هغه په 245 هجري چې 859 میلادي کال کېږي د مراکش د فاس په قروین کې یوې پیغلې، یوې مسلمانې پیغلې چې فاطمه الفهري نومېدله، د خپلې خور په همکارۍ سره یې جوړه کړه. بیا تقریبا 2 پیړۍ وروسته هسپانیې او د اروپا نورو برخو ته دغه لړۍ وغځېدله او پوهنتونونه جوړ شول. نو آیا فاطمې ته څوک ناقص العقله ویلی شي؟ په 356 هجري قمري کال کې د شام د حلب په ښار کې چې اوس د سوریې یو ډېر مهم ښار دی، هلته یوه 23 کلنه مسلمانه پیغله مریم الاسترلابي موفقه شوه چې قطبنما اختراع کړي، او له برکته یې د استرانومي یا د علم الفلک ماهرینو
بیړۍ چلونکو او په اوسني وخت ماډرن وخت کې د جی پی ایس سیستم د هغې له برکته یا د ګلوبل پوزیشننګ سیستم چې دغه د موقعیت موندنې نړیوال سیستم دی په دې کې ته کار اخیستل کېږي. دا هغې اختراع کړ، دا د هغې اختراع او برکت دی. نو آیا دا به انصاف وي چې موږ دې ته ناقص العقله ووایو؟ له نن څخه تقریبا 103 کاله وړاندې په نیویارک کې یوې مېرمنې چې میری انډرسن نومېدله د موټر د مخې شیشې دپاره یې برف پاک جوړ کړی تر څو موټروانان وکولی شي چې د واورې او د باران په ورځ باندې په اسانۍ سره مزل وکړي. په 1919 کال کې یعنی کوم چې زموږ د ستاسو د خپلواکۍ د کال دی چې د غازي امان الله خان په قیادت او د هغه له برکته مو له پیرنګیانو څخه واخیستله. په همدغه کال باندې یوې امریکنۍ مېرمنې چې ایلس پارکر نومېدله دې د مرکزګرمۍ سیستم یې فعاله کړه، کوم چې موږ او تاسو په مقریانو کې لرو. د تېرې پیړۍ په 50مې لسیزې کې یوې اتریشۍ عالمې چې بیا امریکا ته لاړه او امریکایي تذکره یې واخیستله، د هغې نوم و هیډي لامار. دغې مېرمنې وای فای او د بلوټوث سیستم چې دا موږ او تاسو یې همیشه کاروو دا هغې کشف کړ. همدارنګې په 1988 کال کې یوې تورپوستې امریکایي ډاکټرې چې پیټریشا بث نومېدله د لومړي ځل دپاره د لیزر د شعاع له برکته له لارې د سترګو عملیات یې وکړل. دا ښځه تقریبا 4 کاله وړاندې په سان فرانسیسکو کې مړه شوه چې د طب په دنیا کې یو انقلاب رامنځته کړ. نو اوس پوښتنه دا ده چې دغسې نوښتګرو مبتکرو ښځو ته به د ناقص العقل ویل عدل او د انصاف سره اړخ ولګوي؟ تیر کال ناسا یا د امریکا د فضایي او هوایي چلند ملي ادارې د کاناډا او اروپایي اتحادیې سره په ګډه همکارۍ یو د جیمز ویب په نوم باندې یو تلسکوپ یې جوړ کړ او لرې فضا ته یې ولېږه تر څو هلته معلومه کړي چې د نن نه تقریبا څه کم 14 میلیارده کاله وړاندې چې د بیګ بین کومه بیګ بین یا د سترې چاودنې کومه تیوري موجوده وه چې د هغې عکسونه او انځورونه واخلي او په ډېر موافقانه شکل باندې واخیستل او موږ تاسو 2 میاشتې وړاندې په د رسنیو د لارې ولیدل. د دغې پروژې کې چې 10 میلیارده ډالره پې ولګېدل او 20,000 ساینسپوهان او انجینران پکې کار کوي. 4 هغه ټاپ مشران خلک چې دي په هغو کې یوه یې هم د امریکا د اریزونا د پوهنتون یوه استاده ده چې مارسیا ریګ نومیږي. نو آیا موږ کولی شو چې دغې پروفیسرې ته ناقص العقله ووایو؟ په 8مې هجري قمري پیړۍ کې ستر مورخ، فقیه، محدث او لیکوال چې لسګونه کتابونه لیکلي دي او د هغه نوم د امام شمس الدین الذهبي دی په دمشق کې تیر شوی دی د سوریې پایتخت. هغه په خپل کتاب سیر اعلام النبلا کې لیکي چې د حضرت عایشې ام المؤمنین رضی الله عنها څخه 2210 احادیث روایت شوي دي چې د 350 په خواوشا کې په بخاري او په مسلم کې دي. نو اوس پوښتنه دا ده که چېرته ښځه ناقص العقله واوسیږي نو آیا د دغو روایتونو صحت او په هغو باندې عمل کول به د پوښتنې لاندې نه راځي؟ زه اعتراض هم نه کوم او حکم هم نه کوم، دا تاسو نه پوښتنه کوم چې آیا دغسې سترې ښځې ته چې هغه د حضرت رسول علیه السلام مېرمن ده او دومره عالمه ښځه ده چې 2210 احادیث ورنه روایت کېږي او هغه زموږ د دین او د عقیدې او د شریعت بنسټ ګرځي، نو موږ څنګه کولی شو چې موږ ښځې ته ناقص العقله ووایو؟ نو د همدې روایت، درایت او نوښت په رڼا کې زه فکر کوم چې ښځه پوره انسان دی، عاقل انسان او د نر سره برابر انسان. دین، مدني قانون او ټولنیزې اړتیا د هغې د انساني کرامت، د تعلیم حق او د مشروع لارې څخه د میړه د انتخابولو حق خوندي او محفوظ دی. نو څومره به غوره وي چې موږ خپلې شخصي سلیقې ته د کلتور چپنه ور وانغوندو او کلتور د دین په خوم کې رنګ نه کړو. مننه. زه هیله مند یم چې تاسو به زما دا ویډیو د نورو دوستانو سره به شریکه کوئ او همدا تر څو چې د هغه چا غوږ ته دا غږ ورسیږي چې په دې باور دی چې ښځه
نیمګړی انسان دی چې نه دی. همدارنګه زه هیله کوم چې تاسو به زما د یوټیوب چینل به در سره سبسکرایب کړئ او د نور دوستانو سره به شریک کړئ. یار زنده، صحبت باقی.